ملګريه په الله تعالی باور ولره چې له هرې سختۍ وروسته اساني راځي، د هرې شپې پسې یو سهار راځي او د هرې ناکامۍ پسې یو کامیابي راځي. دا د الله تعالی کلام ده. هغه وایي چې مه خفه کیږئ، پر ما توکل وکوئ، زه به هر څه تاسو ته مهیا کړم او هر څه به درته اسانه کړم، خو مازې پر ما توکل او پر ما باور ولرئ. ځینې وختونه الله تعالی موږ ته دا راښیي چې موږ روح یي نه جسم، او روح هغه وخت ارامه کیږي تر څو هغه له بدن څخه ووځي. دومره باید د دنیا سره زړه ونه تړو تر څو موږ نن ورځ پرې خرابې کړو. دومره باید دنیا ته ارزښت ورنه کړو تر څو هغه دنیا زموږ څخه پاتې اوسي. دا په یاد ولرئ چې موږ په دې دنیا کې مسافر یو. الله تعالی خلق کړي یو، هغه ته عبادت کوو، هغه ته به بیرته ورګرځو. هیله کوم ځان ته واړه مشکلات په لوی لاس مه غټوئ. ملګریه په دې هم باوري اوسه چې دا ځمکه زموږ ځای نه ده، زموږ ځای تر دې څخه ډېر غوره ده، ډېر اعلی ده، خو مازې کار غواړي. هغه جهان ده چې دایمي، تلپاتې او د سکون څخه ډک ځای ده. نو ملګریه په دې باوري اوسه چې په دې دنیا کې هیڅ شی هم دایمي نه دي. هیڅکله هم زړه د دنیا سره دا رقم ته مه تړه چې ګویا زموږ ټول ژوند په همدې دنیا کې راخلاصه کیږي. که څوک ډېر پیسه داره اوسي هغه به ورځ غریب کیږي، که څوک ډېر غریب وي هغه به پیسه داره کیږي. که څوک ډېر بریالی اوسي هغه حتما د ناکامۍ سره مخ کیږي. که څوک ډېر ناکامه اوسي حتما یو ورځ بریالیتوب ته رسیږي. که یو څوک ډېر خفه وي هغه به حتما خوشحالي مومي، او که یو څوک ډېر خوشحاله وي هغه به حتما یو ورځ غم مومي. نو د دې دنیا ټول کړه وړه موقتي دي. هیله کوم در څخه چې دغه ژوند دی، دغه ورځ او دغه شپې دی دا رنګه تېرې کړې چې د یو مسافر په شکل ته دغلته اوسې. مسافر چې کله یو ځای ته ځي هغه تل د همدې په کوښښ کې هلته ځان ته ځای دایمي ځای نه جوړوي. وایي چې ځم د دې ځای څخه سفر ده، نو هغه ورځ او شپې تېروي، نور دغه ځای څخه کډه کوي. نو موږ په دې دنیا کې هم دغه رقم مسافر یو. په دغه دنیا کې باید کار وکړو، عبادت وکړو، د تعالی اوامر په ځای کړو تر څو هغې دنیا لپاره موږ یو څه کړي اوسي. هسک او بریمن اوسئ.